د لوی او بخونکي خدای تعالی په نامه عزتمندو لیدونکو د دې ګړۍ خبرونو ته ښه راغلاست. بشپړ خبرونه. ایران باید ژر تر ژره هوکړه وکړي که نه نو خطرناکې پیښې به رامنځته شي. د امریکا ولسمشر دغه څرګندونې په داسې حال کې کړې چې د امریکا الوتکه وړونکې بیړۍ هم د منځني ختیځ ته لیږدول شوې ده. د اسرائیل لومړي وزیر د دې لپاره چې ټرمپ پر ایران برید ته واچوي د امریکا ولسمشر ته ویلي چې اسلامي جمهوریت د لاریونوالو اعدام ته دوام ورکړی دی. همدارنګه د عباس عراقچي نوم د بشري حقونو شورا د ویناوالانو له لومړړه لرې شوی دی. د ایران پر ضد د نړیوالو کمپنیونو په دوام کې د هلل نیویر څار سازمان اجرایي مدیر اعلان کړی چې د عباس عراقچي نوم په ژنیف کې د بشري حقونو شورا د غونډې د ویناوالو له نوملړه لرې شوی دی. دا ګام د بشري حقونو د فعالینو له پراخو فشارونو او دغه کمپاین له ترسره کېدو وروسته شوی چې په دې غونډه کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د ګډون پر ضد تر 100,000 ډېر لاسلیکونه راټول شوي وو. عراقچي تر دې مخکې د دې ناستې د یوه ویناوال په توګه ټاکل شوی خو د نړیوالو سختو غبرګونونو له امله نوم له لیست څخه لرې شو. په یو بل تحول کې د امریکې د بهرنیو چارو وزیر مارک روبو تازه ویلي چې نړۍ د سیاسي سیالیو او د نړیوالو قدرتونو د نوې دورې پړاو ته داخل شوی دی. د امریکې د بهرنیو چارو وزیر څرګنده کړې چې هیوادونه باید په دې نوي نظم کې خپل ځان له سره تعریف کړي او د ځواک د توازن او ستراتیژیکو بدلونونو په اړه لا زیات دقت وکړي. بل لوري ته د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې له ایران سره باید ژر تر ژره هوکړه وشي که نه نو د ده په وینا خطرناک حالتونه رامنځته کیدی شي. We have to make a deal, otherwise it's going to be very traumatic. Very traumatic. I don't want that to happen, but we have to make a deal. They should have made a deal the first time, and they got Midnight Hammer instead. دا هوکړه باید ژر تر ژره ترسره شي که نه نو خطرناکې پایلې به ولري. The old world is gone, frankly, the world I grew up in, and we live in a new era in geopolitics. نړۍ د سیاسي سیالیو نړیوالو قدرتونو په نوې دوره کې داخله شوې. هیوادونه باید خپل ځای په دې نوي نظم کې بیا تعریف کړي او په دقت سره د قدرت توازن او ستراتیژیکو تحولاتو ته پام وکړي. له دې بدلونونو سره هممهاله د اسرائیلو لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو په واشنګټن کې له ډونالډ ټرمپ سره د لیدنې پر مهال یو استخباراتي دوسیه وړاندې کړې او ادعا یې کړې چې د ایران حکومت لا هم د مترازانو اعدامونو ته دوام ورکوي. دا دوسیه له هغه راپور سره یو ځای ټرمپ ته وسپارل شوه چې ښایي تهران هیڅ نیت نه لري له امریکا سره غیر اټومي مذاکرات پیل کړي. د دې راپور په غبرګون کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچي ادعا وکړه چې په ایران کې اعدامونه درول شوي. نیویورک ټایم د امریکې چارواکو په حواله راپور ورکړی چې یوه الوتکه وړونکې بیړۍ په منځني ختیځ کې د الوتکې وړونکې بیړۍ ابراهام لینکن سره د یو ځای کېدو لپاره لیږل کیږي. ټرمپ تر دې وړاندې د یوه بلې الوتکې وړونکې بیړۍ د لیږلو خبر ورکړی و او وال سټور ژورنال هم راپور ورکړی چې دویم الوتکه وړونکې بیړۍ د تیارسۍ په حال کې ده. له دې سره سره ایراني چارواکو پرله پسې ټینګار کړی چې دوی د هر ډول برید او تیری پر وړاندې د چمتووالي ترڅنګ ډیپلوماسۍ ته لومړیتوب ورکوي او خبرو اترو او مذاکراتو ته ژمن دي. د فبروري 14مه د راډیو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. هغه ورځ چې د عامه پوهاوي د عمومي پوهې د زیاتوالي او د ټولیز پیوستون د پیاوړتیا په برخه کې د راډیو مهم رول ته ځانګړې شوې ده. په افغانستان کې راډیو نږدې له یوې پیړۍ راهیسې د خلکو لپاره تر ټولو لاسرسي وړ رسنیو څخه ده، خو اقتصادي ستونزو د ډېرو راډیوګانو راتلونکي له اندېښنو سره مخ کړی دی. د همدې ورځې په مناسبت د اطلاعات او کلتور وزارت د رسنیو د ملاتړ په ټینګار سره اعلان کړی چې د افغانستان اسلامي امارت له بیا واکمنېدو وروسته تر 40 ډېر راډیوګانې د فعالیت جوازونه ترلاسه کړي دي. د ژوند پر څپو به زموږ دغه رنګینه خپرونه اورئ او راسره هم لږ پاتې کېږي. دغه پروګرام تر 1 ساعته دی. د فبروري 14مه د راډیو نړیوال ورځ ده چې د دې وسیلې په مهم رول د خلکو د خبرتیا، پوهاوی او ټولنیز یووالي د پیاوړتیا لپاره ځانګړی فرصت دی. په همدې مناسبت د یونما سرپرست جورج ګانیون په خپل پیغام کې ټینګار کړی چې نن هم راډیو د میلیونونو افغانانو لپاره په ځانګړي ډول په کلیوالو او لرو پرتو سیمو کې د معلوماتو اصلي سرچینه ګڼل کیږي. ښاغلي ګانیون د ملګرو ملتونو د استازیتوب په توګه د افغانستان د ټولو راډیو کارکوونکو سره خپل پیوستون
څرګند کړی دی. په همدې حال کې یو شمېر خبریالان راډیو لا هم په افغانستان کې په ډیرو سیمو په ځانګړي ډول په نورو پرتو سیمو کې د معلوماتو د ترلاسه کولو تر ټولو اسانه او اغیزمنه وسیله بولي. رادیو سابقه دارترین رسانه صوتی در افغانستان که هنوز شنوندگان مخصوص خود را دارد. حکومت افغانستان و نهادهای کمک کننده با بهانه روز جهانی رادیو رسانه‌های صوتی افغانستان را کمک و همکاری بکنند. رادیو هنوز هم که با روی آمدن تلویزیون و صفحات اجتماعی سوشال میدیا ارزش و اهمیت خود را از دست نداده. امروز اکثریت مردم که در اطراف و در قریه‌جات زندگی میکنند، در کوهستان ها زندگی میکنند، این رسانه شنیداری را که همیشه صدای مردم بوده هنوزم گوش میدهد. و رادیو یک وسیله است که یعنی پل ارتباط میان مردم و دولت هم گفته میتونیم که از این طریق هم میتونن که دیدگاه های خود را و خواسته های خود را از طریق رادیو به گوش مسئولین برسانن و همین گونه از او استفاده میکنن و همیشه از او گوش میکنن و برنامه های آموزش را از رادیو میآموزند. لری سره سم د آزادو ژورنالستانو ټولنې د موندنو له مخې په اوسني وخت کې په هیواد کې 394 فعال راډیوګانې شتون لري او د دې رسنیو ټول کارکونکي شاوخوا 2950 تنه دي. خو د دې ټولنې په وینا په ډیریو راډیوګانو په ځانګړي ډول سیمهییزو رسنیو کې د کارکونکو ډیری برخه د رضاکارۍ پر بنسټ کار کوي او منظم معاش نه لري. دغه وضعیت د راډیوګانو د دوام او پایدارۍ په اړه جدي اندېښنې رامنځته کړي. 13 فوریه به عنوان روز جهانی رادیو ما را یادآور جایگاه رادیو به عنوان منبع معتبر و قابل دسترس برای هموطنان ما می‌سازد. در حال حاضر 394 رادیو با 2956 کارمند که متاسفانه بیشتر از 60% از اینا خصوصا در رسانه‌های محلی بدون معاش و رضاکار میباشه فعالیت داره. دا په داسې حال کې ده چې لومړی راډیو سټیشن په افغانستان کې شاوخوا 1925 زیږدیز کال کې د کابل په مرکز کې د حکومت لخوا د خبر رسونې لپاره جوړ شو. د پلخمري ښار له هغو څخه باندې 150 کسانو سره چې په سوالګرۍ بوختو د اسلامي امارت د مشرتابه له لوري هر یوه ته 15,000 افغانۍ نغدي مرسته ویشل شوې. د بغلان د امنیه قمندانۍ د نشه یي توکو پر ضد مبارزې مدیریت مسؤلینو ویلي چې تر اوسه پورې له 350 ډېر کسان د سوالګرۍ په تړاو په دغه مدیریت کې ثبت شوي. د پلخمري ښار د سوداګرو د کمولو د هڅو په ترڅ کې د اسلامي امارت لخوا د ښار په کچه سوالګرو 150 څخه ډېرو کسانو ته نغدي مرستې ورکړل شوې. د بغلان د امنیه قمندانۍ د موادو سره د مبارزې مسؤلین وایي چې دغه کسان د ښار له بېلابېلو سیمو او سړکونو څخه راټول شوي او هر شخص ته 15,000 افغانۍ د ملاتړ په موخه ورکړل شوي دي. تاسې ګورئ کومه برنامه چې د موږ روانه ده دا لپاره د سوالګرو ده، هغه سوالګر چې په ښار کې او یا د سړکونو په سر په جمپونو باندې ناست وو دا موږ راټول کړي دي. پس له سروې د کمیټې نه چې کوم یو مستحق ثابت شوي دي د هغو لپاره نن 155 کورنیو لپاره موږ 15,000 نغدې پیسې برابرې کړي دي چې توزیع روانه ده. دوی زیاتوي چې تر اوسه د سوالګرۍ په اړه له 350 څخه ډېر کسان ثبت شوي او د سوالګرۍ د پیژندنې راټولولو پروسه دوام لري. د مسؤلینو په وینا هغو کسانو ته چې په مسلکي توګه سوالګري کوي قانوني چلند به ورسره وشي. دا موږ سره تقریبا په تعداد د 350 یا 380 کورنیو باندې ثبت دي چې په هغه کې اکثره حرفوي سوالګر دي. هغه موږ قضایي ارګانونو ته معرفي کړي دي او کوم چې زیرسم دي هغه ریاست د کار امور اجتماعي ته معرفي کړي دي. دغه پکې مستحق بلل شوي دي او دغه لپاره موږ دا پیسې برابرې کړي دي چې اوس ورته توزیع کوو. لا بلې خوا ځینې سوالګر وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله په دې ولایت کې سوالګریو ته مخه کړې. د نغدي مرستو ترلاسه کولو څخه خوشحاله دي او له حکومت او مرستندویه بنسټونو څخه د نورو مرستو غوښتنه کوي. مشکل ما عمیق میشه که ما در ما باشه حواله کنه خوراکی ما میشه نه بیل برق میشه نه کرایه اولی میشه نه قرضداری که خواست میشه 270,000 روپیه از دکاندار قرض کردم میخورم 5 سال شد من مواجه شدم
او قرضداری رو سبا این همیشه که خوراکه ما در ما حواله شود میشه از چاره خوراکه میشه نه بیل برق میشه نه بیل آب میشه نه قرضداری یا مریضی میشه برای خدا پره کنه 2 دفعه کمک شده یکی پارسال در رمضانی یک نیم سال 4,500 روپیه برای من داده ایره ما بخوریم ایره ما کرایه اولی بیتیم ایره ما تا دوایی خدا کنیم ما از خدا از امارت اسلامی میخواهیم که ما شما مردم زیادتر کنه که ما مردم مشکلات ما مردم رفع شود دولی کرایه میشیدیم مسئولین ټینګار کوي چې د دې پروګرام هدف د سوالګرو کمول د اړمنو کورنیو ملاتړ او د پل خمري ښار په کچه د نظم ښه کول دي. د تخار ولایت په وسیحي انسټیټیوټ کې د فراغت 14مه دوره د 1400 کسانو په ګډون د سیمه ییزو چارواکو او د عامې روغتیا وزارت د مسؤلینو په حضور کې ترسره شوه. د مسؤلینو په وینا د دې دورې فارغانو په بېلابېلو صحي څانګو کې د زده کړې کړي دي او چمتو شوي دي چې د هېواد د روغتیا او درملنې په برخه کې خپل رول ولوبوي. په تخار ولایت کې د یوې لویې او پرتمینې غونډې په ترڅ کې شاوخوا 400 محصلین دغه مراسم د عامې روغتیا وزارت لوړپوړو چارواکو د تخار ولایت محلي چارواکو د فارغانو د کورنیو د غړو په ګډون ترسره شول. د انسټیټیوټ رئیس په خپله وینا کې د زده کړو په اهمیت ټینګار وکړ او د ښوونکي ټیم او مسؤلینو هڅې وستایلې چې د دې مرکز د تعلیمي کچې د لوړېدو لپاره یې کړي دي. هغه زیاته کړې چې فارغان د مختلفو تخصصي برنامو له بشپړولو وروسته چمتو دي چې په روغتیا درملنې او ټولنیزو خدماتو کې خلکو ته خدمت وکړي. تلاش‌های ما جهت برنامه‌های انکشافی علمی و معاصر در سطح ولایت تخار و بیشتر از اون در سطح کشور دوام خواهد داشت. په مراسمو کې حاضر چارواکو هم د زده کړو د دوام او د علمي او عملي وړتیاو د لوړولو اهمیت یادونه وکړه او د انسټیټیوټ د مسؤلینو هڅو یې چې د متخصصینو بشري سرچینو د روزنې لپاره یې کړي دي. همدارنګه د عامې روغتیا وزیر د فارغانو لپاره خپل پیغام کې سپارښتنه وکړه چې د خلکو د خدمت په لاره کې خپل ټول توان وکاروي او د ټولنې د روغتیا وضعیت ښه کړي. حضار گرامی، البته فراغت جوانان با در نظر داشت قضایا و اوضاع جاری کشور واقعا یک نوید و مژده بزرگ است. اون هم از بخشه های سرنوشت سازی که ملت ما با او نیاز مبرم و اساسی دارد. ما امروز از همه بیشتر جامعه ما از هر زمان دیگر نیاز به انسانهای با وجدان و متحد دارد. امروز ما فارغ نشدیم، ما آغاز شدیم. از این لحظه به بعد هر لباس سفیدی که میپوشیم امانت مردم بر شانه های ماست. اعتماد یک مادر، دعای یک پدر، اشک یک کودک. در حقیقت اخلاق نرسینگ یعنی خدمت با وجدان، مراقبت محبت و انجام وظیفه با احساس و مسئولیت است. اگر اخلاق در این حرفه رعایت شود، اعتماد مردم افزایش یافته و کیفیت خدمات صحی بهتر خواهد شد. و نرس یکی از مهمترین اعضای تیم صحی است که با صبر، مهربانی و مسئولیت پذیری در کنار مریض حضور دارد. په پای کې د غوره او برجسته فارغانو ستاینه وشوه او هغوی ته د جایزو او تقدیرنامو له لارې ویاړ ورکړل شو. عزتمند لیدونکو د 8 بجو خبري ټولګه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا کتو په الله پاک مو سپارم. ښه شپه.